اوس دا د دې د خپل د سردرد دپاره دي نو اوس تاسو دا مطلب یو رقم الزام څنګه لګول کیږي سي اوس هم دا د دې کسان دي اوس خو د دې خپل ځینې عذاب دي او ځینې تنګ دي او دوی ته تاوانونه رسي ګوره داسې دی چې دوی پنجاب دوی ځان هم پنجاب شماري دوی دغه پاکستان نوم چې ورکړی دی د دې اصل مطلب پنجاب دی اوس پنجاب ته خو تر ننه پورې یو تاوان نه دی رسېدلی ګوره پنجاب ته تر ننه پورې یو تاوان نه دی رسېدلی دوی ځان پنجاب شماري موږ دا خبره کوو چې د دوی دغه پالیسیانې همیشه زموږ د وطن په تاوان دي دوی به تاوان موږ هلته ومنو چې په پنجاب کې دا واقعیات وسي په پنجاب کې لږ غم جوړ سي لږ په پنجاب کې ټینشن پریشانی جوړه سي نو بیا موږ دا منو چې یاره واقعي دا دی دوی هم ځینې په تکلیف دي نو پنجاب کې خو تر اوسه پورې د چا په سر کې هم نه دي درڅوي دا د نن ورځې وزیر اعظم د دې ملک شهباز شریف دا په هغه وخت کې د پنجاب وزیر اعلی چې کوم وخت په خیبر پښتونخوا کې هغه سکولان په بمانو باندې الوزېدل چې هغه باچا خان په خپل لاس په خټو باندې جوړ کړي ول چې په هغه کې هلته د پښتانه بچي علم زده کوي پوهه زده کوله په هغه وخت کې دغه د پنجاب وزیر اعلی او د نن ورځې وزیر اعظم شهباز شریف دا ویلي دي باقاعده د دغه وسلوالو ډلو سره اپیل کړی دی چې تاسو دلته چې هر څه کوئ وکړئ مهرباني وکړئ پنجاب ته مه راځئ اوس دا ګوره دا د دوی د وخته څه پالیسي دا جوړه شوې ده دوی یوازې پنجاب پاکستان شماري یوازې د پنجاب د خلکو دپاره د دوی هر پروجیکټ چې وي هغه وي هلته د روزګار ذریعې دي هلته ترهګري نشته هلته امن دی هلته هر څه خیریت دی او دلته په پښتونخوا وطن کې دغه پالیسیانې دوی دوامداره ساتلي دي دا اوس چې راغلي دي دا چا راوستل دا داخه د دې ملک واکداران ورل باقاعده د مذاکراتو په ذریعه راوستل موږ په هغه ټیم کې هم دا وویل چې وروره دا موږ وطن ته تاسو دا خلک ولې راولئ تاسو پنجاب ته بوزي نورو ځایو ته بوزي که واقعي دونې پر مین یاست یعنې که تاسو وایئ چې دا خلک دلته ښه خلک دي دا امن راوستلی سي نو تاسو خپل وطن دوی ته حواله کوي لیکن دوی خپل وطن نه حواله کوي د مذاکراتو په ذریعه تقریبا شاوخوا 10,000 کسان راوستل خیبر پښتونخوا کې برته ځایونه ورکړل نن تاسو وګورئ ټوله خیبر پښتونخوا پریشانه ده هلته ټول پښتانه پریشانه دي نه روزګار شته نه بل څه شته نو اوس که موږ وایو چې دا د دوی تاوان دی نو د دوی تاوان چې دی بیا دوی راوستل ولې بیا زما وطن ته ولې راوستل زما په وطن کې ولې آباد کړل په دې کې تاسو نه کړي دا خو هغه کسان چې د دې سیمې اوسېدونکي وي یا پښتانه دي ساده ټکو کې دا پښتانه دي نو دغه ځای کې لوی سوي یا د دغه ځای کسانو دا په پنجاب کې څنګه مطلب خبره دا ده چې هغه خو داسې نه دي چې اوس هغه یو عام ژوند کول غواړي ګوره د هغه خو یو فکر دی هغه یو مایند سیټ جوړ شوی دی او د هغه مایند سیټ د ریاست په خپل ور جوړ کړی دی موږ خو چې خبره کوو موږ د دې خبره نه کوو چې د دې سیمې دی یا دغه سیمې دی موږ د یو سوچ د یو فکر د یو نظریې د یو مایند سیټ خبره کوو چې دا مایند سیټ دلته د ریاست خپور کوي د دې تخلیق کار چې دی یعنی د دې مشري چې د ریاست کوله د ریاست په سرپرستی کې دا یو مایند سیټ جوړ شو نو دا مایند سیټ چې جوړ شو اوس د ریاست دغه مایند سیټ ته په پښتونخوا وطن کې نور هم دوام ورکوي دی غواړي چې د پښتانه هم دغه صفات شي و موږ دا خبره کوو چې پښتانه نه په تاریخ کې ترهګر پاتې شوي دي نه اوس ترهګر دي دا چې کومه ترهګري ده د ریاست ترهګري ده د پر پښتانه وطن باندې مسلطه شوې ده موږ د هر رقم ترهګري مخالفت کوو موږ روشن فکر خلک یو موږ علم دوست خلک یو موږ پرمختګ غواړو موږ ترقی غواړو موږ علم غواړو موږ تعلیم غواړو موږ روزګار غواړو موږ په خپل ژبه کې زده کړې حاصلول غواړو یعنی دلته چې کوم وسایل دي پر دې خپل اختیار غواړو لکه په جان کې چې نور قومونه دي داسې د یو قوم په صفت باندې خپل ځان دنیا ته ورپېژندل غواړو دا زموږ بنیادي انساني آئیني جمهوري هر څه حقوق دي خو دغه حقوق یې له موږ څخه اخیستي دي زموږ د کام سوچ او فکر یې دې خواته ورګرځولی دی هغه په دې مشکلاتو کې راګیر کړي دي چې روزګار نشته علاج نشته تعلیم نشته امن نشته ترهګري ده پښتانه به استحکام په دې مشکلاتو کې راګیر کړي دي د پښتنو هغه خپل اصل هدف چې دی هغه یې کړی دی اوس 21مه صدۍ ده په کار دا و چې پښتانو دلته د خپل ژبې خبره کولای د خپل کلتور د خپل لباس خبره کولای د خپل دغه نصاب چې موږ پښتنو ته وایو په دې کې د خپل اتلام ذکر کولای یعنی لکه په جهان کې چې قومونه څونه پرمخ تللي دي پښتانه هم دغه سي د جهان د قومو
په صف کې د درولو دپاره هلې ځلې کولی، خو دوی پښتانه په دغه مشکلاتو کې اخته کړي دي. د پښتنو څه هغه اصل هدف چې دی هیر دی. نو موږ خبره دا کوو چې وروره موږ په کار دی په 21مه صدۍ کې خلک د دې شي دپاره کار وکړي. پرمختګ خلک هغه دی په سپوږمۍ کې ګرځي، مشینري ګرځي چې دلته ژوند څنګه ممکنه سي. نور باندې په نږدې هندوستان کې تاسو وګورئ سمندري ټرینونه چې په اوبو کې دننه تګ او راتګ دی، یعنی داسې دوبۍ ته ولاړ سه، داسې دغه چاینا ته ولاړ سه، داسې دا نږدې هېوادونو ته ولاړ سه، هغه چیرې ورسېدل. او زموږ هغه تاریخي کام، هغه تاریخي ملت چې زموږ په جهان کې یو نوم مو، یو کردار مو، موږ ډېر یو مهذبه، یو تهذیب لرونکي کام پاته سوي یو، نن هغه کام پر ختمېدو باندې روان دی. نن هره ورځ په ټول پښتونخوا وطن کې بس موږ کام دی، یوازې موږ جنازې پورته کوو، ویر دي، ژړاګانې دي. نو دا اصل کې دا د ریاست یعنی دغه کم پنجابي استعمار چې دی د دوی پالیسي داسې ده چې زموږ خلک په دغه عارضي مشکلاتو کې اخته کړي دي، له موږ څخه خپل هدف پاته دی. په دې کې تاسو یوازې پاکستان ګڼئ که دې چې عالمي کم طاقتونه سي یا قوتونه سي دي هغه هم پکې ښکېل دي؟ ګوره په دې کې دلته د دې ملک پر سطح باندې پنجاب د دې سرپرستی کوي چې موږ ورته پنجابي استعمار وایو، او دا علامي سامراجان هم سته. دا ټول یو کړی ده. اوس په 1980 او په 80 کې چې دغه کومه سلسله را شروع سوله په افغانستان کې چې کوم جنګ و د روسو د امریکې و د دغه سلسله د هغه ځای سره شروع ده. موږ دا خبره کوو چې په هغه جنګ کې اوس دغه جنګ په داستان کې نه ځو، خو په هغه جنګ کې چا څه لاسته راوړل، موږ څه لاسته راوړل. جنګ خو زموږ نه و، جنګ خو د امریکا او د روسو. خو په هغه جنګ کې امریکا د دې جنګ وروسته چې روس مات سولو، امریکا د دنیا سوپر طاقت جوړه سوه، یو نړیوال قوت جوړ سو. نو امریکې خو دا ګټه پکې واخیسته. دغه ملک پاکستان د هغه وروسته اټومي قوت جوړ سو، ځان یې د اټومي قوت خاوند کړي. داسې عربو د امریکې سره ډېر لوی لوی معاهدې وکړې د تیلو، هلته په ورلډ بینک کې اکاونټونه سول، یو کیسه یې سوله. دغه عرب دا نن څومره پر مخ ولاړل، ترقي یې وکړه. اوس موږ څه حاصله کړل؟ تر هر چا زیات حقداره خو موږ ولې چې خاوره زموږ وه، وطن زموږ و، زموږ ټول وطن کنډواله سو، زموږ ټول وطن ایدره سو، زموږ ټول وطن د کونډو ډک سو، زموږ ټول وطن د یتیمانو ډک سو، زموږ ټول وطن معذوره سو، د چا پښه نه وه، د چا لاس نه و، د چا اعصابو کار پرې شوی. موږ دا پکې حاصله کړل. اوس د هغه پالیسیانې تر ننه ورځې پورې زموږ پر وطن باندې مسلطه دي. اوس دا روانو وختو کې یعنې اوس یې دا د شروعات سوي دي. هغه د 1980 کال چې کوم یو نړیوال جنګ و د روسو د امریکې، اوس نن بیا هغه جنګ د چاینا او د امریکې ترمنځ را روان دی. بیا زموږ وطن ته تلکې درېدلې دي. بیا به زموږ په وطن کې هغه د 1980 کال یو تاریخ بیا را ژوندی کېږي. بیا به دغه پښتانه، بیا به جنازې، بیا به زموږ وطن یتیمان به یې، کونډې به یې، ویر به یې. پنجاب به په دې کې بیا ګټې کوي. دا نن یې ته وینې د سی پیک په نامه یا په بل نامه باندې چې کومې لوبې روانې دي. په پښتانه وطن کې دماکه وسي، تر 100 زیات پښتانه پکې شهیدان سي. دغه نږدې د کوټې سیول روغتون دماکه چې وسو، څونې وکیلان پکې شهیدان سول. بیا د پېښور آرمي پبلیک سکول، بیا داسې په درزنو واقعیات. د دې ملک ذمواران یعنی د پنجاب واکداران راسي په یوه خبره ځان خلاص کړي. دا د سی پیک د ناکامه کولو کوشش دی. ورور اوس د سی پیک دی چې شي، په دا سی پیک کې به حیثیت کام زما دپاره دی چې شي. د سی پیک چې کومې نوکریانې دي هغه د وخته څخه پنجابیان پر دې لګېدلي. د پنجاب سره تعلق لرونکي خلک ځوانان دا د نن 7 کاله مخکې چاینا ته تلل، هلته یې چاینیز ژبه زده کوله، بیا به دلته دا راځي، بیا به دلته دا ترجماني کوي. داسې چې کم هغه د دې پروجیکټس دي، یعنی کم چې هغه د دې د پروجیکټس مشران دي، دا ټول پنجاب دي. مازی هغه نوم یې ورکړی دی، یعنی دا چې کومې پیسې اخیستل سوي دي د چاینا څخه په اول پیز کې یا په دویم کې، دا ټول د پنجاب جرنیلانو، د پنجاب حکمرانانو وړي دي. دا په پنجاب کې چې اورنج ټرین جوړیږي، میټرو بس منصوبې جوړیږي، یا دا چې دلته دومره روزګار دی، دا ستا څه خیال دی چې دا اوس د پنجاب صوبایي حکومت دا کوي؟ دا خو وفاق د اسلام آباد په خپله لګیا دی. یوازې پر پنجاب یې ترجیح ده.
که دلته د سیپیک په نامه پیسې دي، که دلته د پښتون بلوچ وطن نورې کومې معاهدې چې دوی کوي، د سندک غې کړې ده، د کویلې غې کړې ده، داسې نور دغه د ګوادر پر سر چې وزه د چاینا سي اخلي، یعنی داسې نور چې کوم وسایل دي د دې ټول معاهدې چې دوی کړي دي، دا ټول هغه پیسې دي، دغه پیسې دي په پنجاب کې لګوي. په دغه پیسو باندې دوی پنجاب ته ترقي ورکوي، پنجاب یې پر مخ باندې بیولی دي، او د پاکستان جرنیلان په یورپ او په امریکا کې په دې باندې جایدادونه اخلي. اګ خو بنیادي د دې خلکو غدي. نو موږ ځکه دا خبره کوو چې دا ټول هغه سامراجي قوتونه دي، لکه دلته د روس په جنگ کې دا ټول سره یو ول، مفادات سره ګډول، مفادات سره شریک ول، او هغه مفادات په شریک سره واصل. خو زموږ د کام استحصال پکې وسو، زموږ تباہي پکې وسوه، زموږ یو نسل وژنه پکې وسوله. نن هم چې د منصوبه روانه ده، دا هغه منصوبه ده. نو موږ به عزت کام دا غږ کوو چې دا ټول چې دغه کوم مشکلات دي، دا یو زموږ د کام خپل مشکل نه دي، دا پر موږ تپل سوي مشکلات دي، او د دې په نتیجه کې زموږ کام د تباہي خواته روان دی، دوی د ترقۍ په خوا روان دي، زموږ په وینو باندې کاروبار کوي، زموږ په وژلو باندې دوی کاروبار کوي، دوی بزنس کوي. نو هغه که امریکا ده، که دلته دغه پنجابي استعمار دی، که دغه عرب دي، که دغه نور دي، دا ټول په تاریخ کې هم د پښتون افغان وژنې لپاره دوی سره یو سوي دي. نن هم دغه ټول په یو شکل یا په بل شکل کې پکې شکیل دي، پکې کار دي. داسې دغه نه دی اوس تاسو په پنجاب باندې دا الزام لګوئ چې هغه یو سوپر طاقت یو لاس ورکړی دی. نو ولې پښتانه دا چم نه کوي؟ ولې د خلاف سي دي هغو ته ولې لاس نه ورکوي؟ مطلب کاونټر په کار وسي وي کې ولې نه کوي؟ ګوره دا داسې دی، دا یو ډېر غټ باس ته به بیا موږ ځو. دا چې کوم وخت پرنګی دلته راغلی وو، دغه ټول برې صغیر هندوستان یې نیولی وو، دلته دغه ټول کامونه نیولي ول. نو دا سلسله بیا هغه ځای ته درېږي چې په اولو درو جنګو کې چې د پښتنو د افغانانو د پرنګي ترمنځ سوي دي، هغه درې شکستونه چې پرلپسې موږ ورکړي دي، دا بیا تر هغه ځای پورې دا کیسه رسېږي. نو دا خلک دغه پنجابي استعمار دا په هغه وخت کې د دې پرنګي ملګري وو، دوی د پرنګي تنخواخوره ول، د پرنګي په پوج کې ملازمین ول، د پرنګي خدمتونه یې کول، تر دا حده پورې چې پرنګیان د حیوانانو شوقیان دي ساتي، دوی هغه حیوانان ورساتل. او موږ پښتانه افغانان د خپل وطن په دفاع کې د پرنګي په خلاف جنګېدلي یو، موږ مبارزه کړې ده، موږ خپل سرونه هم قربان کړي دي، د پرنګي سر هم په خاره چې غلی دي. نو زموږ دغه کیسه د هغه ځای را روانه ده. نن چې دغه پرنګی که هغه د امریکې په شکل کې دی، که هغه د برطانیې په شکل کې دی، که د په نورو شکلو کې دي، چې پر ده مهربانه دی، نو د هغه وخت د پرنګي خدمتونه کړي دي، او موږ د خپل وطن په دفاع کې د پرنګي خلاف مبارزه کړې ده. نو دا سلسله د هغه ځای سره روانه ده. او بل خبره دا ده چې نن دی دغه د عالمي سامراجو د پاره کم کار کوي یا د کم لاس ورکړی دی. ګوره دا بیخي بېننګي ده. پښتانه افغانان په تاریخ کې داسې بېننګه نه دي پاته سوي، یعنی دوی خپل هر څه قربان کړي دي د هغو دپاره. نو موږ دا خبره کوو چې تاسو چې د هغو سره په هر لیول باندې ملګري یاست یا تاسو لاس ورکړی دی، کم سے کم زما وطن به د هغه د خوشنودي دپاره، یعنی د هغه د خوشحالولو دپاره نه تباه کوئ، نه به بربادوئ. دا وطن د 15,000 کاله تاریخ څخه زما دی. زما پلار او نیکه د سرونو په قربانۍ باندې ساتلی دی. نن هم موږ لګیا یو د خپل وطن د ساتنو دپاره خپل سرونه قربانو. دا مبارزه د روانه ده. یو وخت به راځي انشاءالله چې موږ پر خپل وطن باندې خپل واک او اختیار وګټو. دغه خپل ټول پښتون وطن د دې ټول چې څومره وسایل دي پر دې باندې موږ په صحیح معنا باندې واک او اختیار وګټو. دلته خپل حکمرانی، خپل یو کامي وعدت، یو کامي ریاست دا قائم سي. نو بیا به دغه پښتنو د مشکلات کمیږي او پښتانه به پر مخ باندې ځي. سپر طاقت دغه به لري، مطلب پښتانه کوي خالصي د کوي پوره پښتانه هم یو ځای سي، د دنیا ټول پښتانه د سپر طاقت دغه لري چې مقابله وسره وکړي. ګوره داسې دی چې زموږ کام پخوا هم دغه طاقتونه ول، سپر طاقتونه ټیک دی. نن به امریکایي پخوا هم ول، په بل شکل کې ول، په بل شکل کې ول. خو په هغه وخت کې زموږ پښتانه افغانان ډېر خود مختار ول، پر خپل وطن باندې واک او اختیار هر څه ول. هغه وخت خو حالات هم بدلو نه، د ټکنالوژي هغه دغه نه و لکه نن سبا. نه، حالات داسې وو چې پښتانه پر یو پلیټ فارم باندې ول، یو موټی وو. دغه چې اوس پنجابي استعمار په دې شکل کې راغلی، هغه دوې خبرې
دي چې هغه زموږ قوم په دوکه کوي. یو د اسلام په نامه باندې چې موږ مسلمانان ورونه یو، دوی ته د پښتنو نفسیات معلومو چې پښتانه په اسلام مین خلک دي خو په اسلام نه خبره دي. دغه د اسلام په ټکي باندې زموږ قام دوکه کوي. او بل دوی دا خبره کوي چې په ترانو په کالجو کې د زموږ نوي نسل ته دغه ترانې دی غږی اس پرچم کې سایه تلې امریکا تر دې بیرغ لاندې موږ یو. خو دا که موږ دواړه پیمانه کو په دغه دوو نمو باندې دوی دغه زموږ قام تباه کوي. کني زموږ قام د دې پنجابي استعمار یعنی د دوی دا چې کوم باداران دي د دې تر مخ هم ډېر زورور خلک راغلي وو. دلته سکندر یوناني راغلی، دلته چنګیز راغلی دی، دلته علاقو خان راغلی دی، دلته رنجیت سنگ راغلی دی، دلته دغه پرنګیان راغلی دی، دلته مغول راغلی دی. دا هیچا دلته زموږ وطن نه دی نیولی. افغانان ټول پر یوه پلیټ فارم باندې ول، پر یوه فکر باندې ول، هر دښمن ته موږ شکست ورکړی دی. خو دا پنجابي استعمار ما درته وویل چې دوی دغه دوې خبرې استعمال کړلې، یو د اسلام په نامه او یو دغه چې تر دې بیرغ لاندې موږ یو. خو په دغه دوو نامو باندې زموږ قام تباه کوي. د اسلام په نامه باندې د ده وطن جوړیږي، زما وطن تباه کیږي.